سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یو افسوسناک واقعیت تاسو سره شریکوم چې د 14 کالو یو جینۍ سره دریو کسانو په زور باندې غلط کار کړی دی چې دغه غلط کار کولو په نتیجه کې بیا د هغې ماشوم هم په خېټه شوی دی او کله چې د هغې مور پلار ته معلومات شوي دي نو بیا څه وشول دا ټول تفصیل تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم او دغه مجرمان چې اوس نیول شوي دي هغوی ته څنګه سزا ورکړل شه یا هغوی په دې باره کې څه وایي دا ټول تفصیل را سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو تاسو ته معلومه ده چې نن سبا داسې کیسونه او داسې واقعیات ډیر زیات شوي دي نو دا واقعه هم چې ډیر افسوسناکه واقعه ده او یو 14 کلنې جینۍ سره شوې ده چې ویل کېږي د دې کلي دغه 2-3 کسان یو ځای شوي او بیا به دغه جینۍ سره غلط او ناروا کار کولو تر دې حده چې دغه جینۍ ماشوم په خېټه شو. دغه جینۍ به د خپل یارې نه خپل کور کې غږ نه کولو او د دې جینۍ مور هم مړه وه چې کله یوه ورځ د دې په خېټه باندې درد شو او دا خپل ترور هسپتال ته رسولې نو چې هلته یې کله چیک اپ شوی معاینه شوې ده نو معلومه شوې ده چې د دې جینۍ خو ماشوم په خېټه دی. بیا د هغې نه پس د دې ماشومې نه دغه خبرې ویستل شوي دي او دې ماشومې ته ویل شوي چې دا واقعه څنګه شوې نو دوی بیا ټولې خبرې کړي دي د هغې نه پس د دې جینۍ پلار ته چې کله علم رسېدلی دی د دې جینۍ پلار ته چې کله معلومات شوي دي نو هغه تاڼې ته تللی دی او د دغه کسانو په خلاف یې FIR درج کړی دی او ویلي دي چې دوی ته ډېر سخته سزا ورکړل شي. خو دا سړی وایي چې د دغه مجرمانو د نیولو نه پس هم ماته دمکیانې راکول کېږي چې خپل کیس واپس واخله کنی موږ به تا ووجنو. قدرمنو دوستانو ډیره زیاته افسوسناکه واقعه شوې یقینا چې دوی سره ودرېدل پکار دي. دا واقعه په پنجاب کې شوې ده. تاسو داسې خلکو په باره کې څه نظر لرئ چې داسې د ظلم انتها کوي؟ خپل نظر راسره ضرور کمنټ کې شریک کړئ. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ.